دومره عجیبه غنې روغله چې نږدې مې په غاز کې ذوب کړی وه بیخي ژوند مې زړه تور شو زبا د غږ تر پای حساس راسوما وطن والا درد پوښا در بدلوما وطن. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، تاسې دغه فامیل ګورئ چې د فامیل په ډیرو ستونزو کې دی. دغه فامیل هغه څوک چې دغه فامیل لپاره رزق وګټي یو بدمرغه ناروغۍ باندې اخته ده چې هغې نوم دی د وینې سرطان. د دغه فامیل هغه میرمن چې دا کور پرې راټولېږي، دا کور پرې ښایسته وي، متاسفانه چې هغه هم مریضه ده او د تور زړي په ناروغۍ باندې اخته. د دغه فامیل یو بل کوچنی ماشوم چې د یو کور مالګه وي، یو کور ښایست وي، یو کور خوشحالي وي، هغه هم د وینې په ناروغۍ باندې اخته ده چې هغې هم وینه کمېږي. دا یو داسې فامیل ده چې د هرې نګاه نه ځپل شوی. همې تاسې کور ګورئ چې کور یې په کوم حالت کې دی، هم د دوی دغه وضعیت ګوره چې ټول په ناروغۍ باندې اخته شوي دي. دوی ګڼې ستونزې لري. راځئ له تاسو سره شریکوو، موږ سره اوسئ. قدرمن لیدونکو، زما د دغه ورور له خولې به یې واورئ چې دوی په کوم حالت کې دی او ژوند یې څنګه تېرېږي. والا ژوند مو داسې دی چې زه خپله وینې په کینسر لګیا یم. بعد درې کوله کېږي چې وینې په کینسر لګیا یم. بس 12 ورځې بعد وینه لګوم او خلخونه مې دو خلخونه مې ټوله مریضه دو. مو خپله یې ګټلو څه نشته. یو بل بس دومره الله کمک وکړي، و بل کمک نه بس گذاره کو. 1500 سیسی وینه لګوم. دا بوډه بچیان مې چې دی، دا کډه مې چې دو، دا ټول مریضون یو. مو خپله وینې کینسر دی، دی تور زیړی ده، دی خپله وینه کمیږي. دغه پیسې، دغه امکانات کومه کوي چې دغه وینه ځوان یې پوره تبدیلوي. هر 12 ورځې بدن یې خو مصرف ورځي. داسې ورځې راغلی ده چې کومه ورځ پیسې نه وي سره او وینې ته د ضرورت وي. داسې ورځ راغلی دی. یوه ډاکټر ته ورغلم، ډاکټر ته مې وویل چې د یو کول زه وینه دغسې دې نه اچوم په پیسو. پیسې مې ورکولې. داسې ورځ نه راغلی چې پیسې نه ورسره. چې ورغلی یم هغې ډاکټر ته چې ته مې وویل چې مه ته وینه راکړه. ویې ویل چې پیسې چې نه وي وینه نه درکوم. نره مې بازار کې یوه سړي ته سوال وکړو، پیسې مې بل چانه ته وخوستې، مو ته ډاکټر وینه راکړه. دغسې نه راکوله. ویل چې پیسې چې نه وي، ویل چې وینه نه درکوم. دومره عجیبه غنې روغله چې نږدې مې په غاز کې ذوب کړی وه. بیخي ژوند مې زړه تور شو. درویش کوله، 4 کوله هیچ یانه و د 2 کوله کېږي چې خدای د مریضین یخې دو. خدای ته محتاج یم، یوه بل ته محتاج یم. قدرمن لیدونکو، یوه عجیبه دنیا ده. دغه څوک خپل رزق پسې حیران وي چې ځان لپاره رزق پیدا کړي. بیا څوک الله پاک په داسې مرض باندې اخته کړي وي چې هغه د خپل صحت لپاره کوښښ کوي چې یو څه پیدا کړي. ورور مې په دواړو کې راګیر دی، هم د کور سرپرست دی، هم مریض دی. زه پوهېږم چې یو ځوان چې کله مریض شي او ځوان هم وي څومره دردېږي، یو چاته لاس هم نشي نیولی. او نن سبا کې خو بیا څوک قرض هم نه کوي. خپله چې مریض شي هغه پوهېږي چې دلته زه قرض ورکړم، ما ته چې سبا ته حکومت راکړي. څوک قرض څه کوي؟ نه یې سره کوي. رښتیا وایه. رښتیا وایم چې نه یې سره کوي. قرض بیخي سره کوي نه. دا بچون داسې ورځې راغلي چې وږې پتې شوي دي. وږې پتې شوي دي. زه په ځون دومره غه نه کوم. ځون ته نه یم خفه لکه دی ته چې خفه
ای خدای ناسې بلې یو سړی میا نشته ای خدای هیله مې ده ځکه چې 24 کاله ګټلې مې ګاډۍ مې چلوله مزدوره مې کړه اوس خدای نه یخې ده اوس څه قرضانه سره کړي مورې چې پخ کړي د غرمې ټیم دی غرمه ټیم هېڅ نه دي پخول یا نه یې لږ دال پرېښو نه هغه دا یې سپېره یا خوړلی نه دی هېڅ مې وایي چې که پلور یې وړکي جلکۍ یا وخوري پلور یا وخوري هغه ته وا ترخه نه دي ورچولي دغسې سپین مې پېښ دی نه پیاز نه ترخه ویلې مورې نشته دی وایي جماعت یې چې ترخه و نشته نه ترخه شته نه پیاز شته دغسې سپین دال دغسې سپین دال مې پېښ کړی دی هغه وږنی دی څه غوښتنه لرې هغه خلکو نه چې همدا مهال تو کسي اوس غوښتنه مو دا ده چې بس خدای ته محتاج یو مسلمانانو ورونو ته محتاج یو ځکه چې مخکې مې دغه اوس محتاج یم بیخي زیات محتاج یم ځکه چې دا خلقونه دا وړکې جلکۍ غوړي په مې کور باندې مزدورۍ نه باندو الله دې شفا دې ورکړي الله دې روح صحت دې ورکړي ژوند د په ژوند کې رقم ستونزې په انسان یادسي دا نه تنها په ټول امتحان دی بلکې په موږ نیم امتحان دی هغه څوک چې دغه ویډیو کسي په دا هم امتحان دی هر سړی د خپل روح صحت نه باید شکر وباسي راځئ چې په دغه ورور باندې رحم وکړو د دې سره تر خپل وس مطابق کومک او همکاري وکړو رښتیا هم دا یو داسې دردېدلی فامیل دی چې بیخي حد نه لري یعنې تر اخري حده رسېدلی دی که د د کور وضعیت وکسي مخکې یخ ژمی پر روان دی او خپله مزدوري هم نشي کړلی یعنې د الله نه وتلي او هغه خلکو نه وتلي چې شتمن دي بل چاته یې هیله او تمه نشته هغه خپل ټول قوت چې الله یې ورکړی ورته نه واپس دی مریض کړی دی موږ ته هم په یو امتحان کې راځئ چې په ګډه دې سره کومک او همکاري وکړو دا ځل به تاسې دردېدلي به وئ خدای دې وکړي چې بل ځل راځو دغه فامیل تاسې خوشحاله وګورئ او د دې سره یو څه اندازه کومک او مرسته وشي تر څو دغه یو هیله چې موږ او تاسې یې راوړي او دغه یو څه هیلې ورپوره کړو تر بیا ښې چارې او ښه وخت